نصیبا دا دوکې مکوئ، روجې ته وګورئ. سوال درته کوم، زه هر چاته دا درخواست کوم، که دکاندار دی که غیر دکاندار دی، سوال درته کومه دوکې مکوئ، ګډولې مکوئ. ته ګوره د ډېر لوی مرتبې خاوند دی، تا که لږ په دې خپل کاروبار کې سوچ وکړو جنت ته به ځې. ستا خوله د شهید د وینې برابره ده. سخي ستا هر عمل چې ته په دې خپل مال کې د الله رضا ورکې، تا ته به الله ډبل کوي. نو غرض مې دا دی چې سخي به عالم سره په خبرې، عالم به ورته وي وړاندې شه، رضوان به ورته وي دا ولې وړاندې کې؟ ای به دې ما ته جامې اغوستې وي، دې ما ته کتاب اغوستی و، دې ما ته مدرسه کې کمره جوړه کړې وه. اوس د خبره کوم دا کمرې خو ما په خپلو پیسو نه دي جوړې کړې، دا زما خپلې پیسې نه دي. ګورې ما ته وګوره، خوار پړق ته وګوره او مدرسې جوړولو ته وګوره، دا ستاسې پیسې دي. نو ته داسې مو زما پیسې لاړې سین یوړلې. نه، د سخي سره به د عالم بحث وي، رضوان به هلته کیني، رضوان به ورته وي راځه. دی به وایي نه یا الله زما درخواست دا دی، سخي زما نه وړاندې کا، هغه سخي زما نه وړاندې کا چې د چا په مال باندې زما استاد ته تنخوا ملو شوې وه، زما استاد شوې وه، استاد ستا د مال ټیلونه شوې وه، زما استاد ستا لیټو چاپ، یا الله زما نه وړاندې کا. هغه سخي به بار بار وي یا الہ العالمین، یا الله ما چې هلته څه کړي، یا الله ستا د رضا دپاره مې کړي، ما ته د دې عالم وقار په زړه کې پروت و، د دې ادب ما ته په زړه کې پروت و. یا الله که ما د دې شاګرد ته وړ اغوستی و، یا الله ما که د دې شاګرد ته چینی اغوستی وه، ما که د دې شاګرد ته پکې کمره کې لګولی و، ما که ورته خښته راغوستې وه، ما که ورته سیمټ اغوستي و، ما که دلته بېګا ناست وم او دې بره جومات ته مې کتل، په خدای قسم دی دې زړه مې یو آه وکړو، ربا دا چا جوړ کړی؟ یا الله دا جنت ماله چا جوړ کو؟ الله جنت کې ورته کورونه جوړ کړه، ربا دنیا کې خوبونو کې ورته وښایه. الله کور خو ستا ښایسته کو، خو زړه یې زما ښایسته کو، سترګې زما خوشحاله کړي. دا به زه نه په شا کوم، دا زه قبر ته نه وړم، دا چت بره خپو تکدم نه، دا لاندې چت سر ته نږدم، دا به تاسې له پاتې. خو دعا درته زه غواړم، زه درته دعا غواړم. دا سخیان به انشاءالله زه به رضوان ته ویم رضوانه انشاءالله، انشاءالله تاسې مو وایئ انشاءالله، بیا ووایئ ربا دا عزت راکا. الله زه به ویم چې خدایا چې زما په جومات کې جاروم والده، الله زما په مدرسه کې الله یو لوټه راغستی او بل ځای کې ایښودلې، الله ام زمانه جنت ته وړاندې بوزه. الله خدایا زه چېرته خدایا تا د ټل نه راوستل، تا د انګو نه راوستل، الله تا د دیر او د ثوابۍ او د مردان او پېښور او درې او د کوهات نه راوستل، الله تا د ممندو نه راوستل، تا د باری او د صدې نه راوستل، تا الله د بهر ملکونو نه د بعض مسلمانانو پړه کې واچول. یا الله داسې جومات دا په ډېرو پیسو والا نشي جوړولی، دا خو راته تا جوړ کو، خو دا پیسې بختورې وي. نو یا الله دوی زما نه وړاندې که الله، دوی جنت ته وړاندې که الله. رضوانه ما پرېږده، رضوانه ما ته لږ انتظار وکړه، دا خلک وړاندې که. ما ته به وایي دی و ډېرې سمټ اغوستي وو، دی و خښته اغوستې وه، زه به ویم رضوانه نامه تا سره درج د ګوره په عمل نامه کې دا یې کړي دي. الله دا هغه خلق دی چې جارو یې راغستی او جومات یې جارو کړی، د ابوبکر صدیق د عمل عمره برابر ثواب دته هم میلو شوی دی انشاءالله. دا زما عقیده ده، تاسې به جنت ته وړاندې ځئ انشاءالله. عالم به څه وایي؟ یا الہ العالمین ز زمانه، یا الله سخی زمانه وړاندې کا. محبوب مبارک می فرمائی سخی با یو قدم برکی دی، سترگو نبی اخکل آڑی شی،
اد حسرت زین دے خوشحالی نہ بجاڑی تپوس پا اش ایش سخی ولی جاڑی ورتوی یا الہ العالمین کاش ماتا دوبارہ بل جن ملوئے سب دی کھڑے ہوئے یا الہ العالمین ما خو ډیر لگ مال ور کړي نتیجه ډیر غټ ملو شلا یا الہ العالمین به می دنیا ته اولېګا چې به می کار اومداوي نو عزیزانو در دوان سره به جګړه وډالوي وړاندې به جنت ته سخیږي ان شاء الله څوک بزي تاسو الله مونږ ټول سخیان کا نو زه یو دعا کوم چې ربا مالا زړه بل مینا او زړه می مالدار کا زړه می د خلقو د محتاجونو بچ او ساته زما مال قبول کا الله رب استاس په خزانوں کی حکم بت نشتا الله امام ابو حنیفه سلور سو علماء له تنخوا ورکول سو علماء ته والله چې زړه می دا غواړي چې आवाज دا مدرسه نه چې د پاک سمره مدرسې په دې ملک دي او سمره مدرسې په افغانستان کې دي او سمره مدرسې بنگلاديش کې دي سمره مدرسې انډیا کې دي سمره مدرسې په عربو کې دي یا الله زما زړه دا غواړي چې مال او پستا په دین باندې لګېدلې الله خون دغه دا عجیب عشق دی د سخی عشق د دې عشق ته څوک هم نه رسېږي نو الله دې اول ما سخی کی به دې خدای تاسو سخیان کی نو جنت ته وړم به څوک زی ان شاء الله را رواني جمعې ته د حور او د غلمانو بحث وی بحواله ابن کثیر ان شاء الله زما رواني جمعې تقریر بټول په ابن کثیر وی ان شاء الله او جنت بوي باغونه بوي حور او غلمان بوي ان شاء الله تاسو به پکې سرېږي ان شاء الله الله جل جلاله دې ستاسو او زمونږه د ایمان عظیم دولت نصیب وګرځي یو مرګري د بار ملک نه موبایل کړو پښمنی مالو ما نمبر کولاو کو د طالبانو ته پښمنه را ایستلو نو ماغه موبایل کوسه کې تیاروا موبایل می اولګول لیټ می چې اولګولو ټک سره پیرنګ راغی مالدا د نیمه پیرنګ چې دار چا دې خدای دې خوشاله کی داغه درخواست داو چې ماته دعا وکړه الله پاک زماته نوسیرا کی زکه ز په مسافرې کې نو می غالبا عمر زاده صاحب الله تعالی دې دوړ جهان سره زمونږ استاد خوشاله کی نو هغه د نیمه شپې نو ما ور سره وعده کړو چې سبا د جمعې مانځ کې به ان شاء الله ستا نوم اخلم او دعا بدلکم نیمه شپه وکنه نو د عمر زاده اجي صاحب د عبد الوهاب اجي صاحب زوی دی غالبا ما سره داړم به ملاقات په موبایل شو نو هغه ول چې ما د بچی نشته دی ودونه ډیره مو شو الله دې ورته صالحه بچی ورکی زما یو مور راغلی د انګونه بوډای مور مې دا مؤمنه مور مې دا او زما دا سړی خزه ډیری زته خوخې دي قسم په خدای دا هر یو زرانه ده زم دا په دې سر باندې کینوم کان داس او ته موري زبا دې وړم او ته مال بلد الله نه دعاګانې غواړم دا سپینګری مې خوخې دا بوډاګان دې سره چې ناس یې خبره مشرانو قدر بکوي ان شاء الله د مشرانو ادیګانو ټیک دا چې پردو خو سره ځوانانو سره موږ دا خوشاټاري ځوانانو سره ملاوي دل باندې سنوي وي ضرورت دا موبایل باندې خبري او چې بډي خزه ورته وي ته مې زوی موږ ته خو چې اکثر راشي د زوی په نظر درته ګورم یا بډایګانو میندو عبد المتین بدل د خپل مور په نظر ګوري ان شاء الله استاد اسین سپین سربا الله ته وسیله کما استادا گنج راغلی ورغلی سرمن لاسونه با الله تا وسیله کما زما سپینګره بابا زبستا د سپین دکی الله تا وسیله کما چې ربا ما سره هیڅ نشتا او ما د دې سپینګرو ادب ستا د رضا د پاره کړه زما ویم ما د سپین سرو میندو ادب الله ستا د رضا د پاره کړه خدایا دا زما نیوا په داسې مقام وا ما ورته د خپل ادې جانې په نظر کتلی نو هغه یو درخواست وکړو چې زما لور د پاره دعا وغواړه چې الله لورګانې الله ورکړي چې الله زامن ورکړي په دې میند دا لورګانې ډېرې ګرانې ښه ګرانې که نه ګرانې نه ټول وایي ګرانې که نه او تاسو پې ګران نه تاسو هم پې ګرانې ښه میندو ته زامن ډېر ګرانې ګورئ قسم دی لورګانې ورته ډېرې ګرانې خو زامن ورته ډېر ګرانې انشاءالله که وخت راغی بیا د زوی په دې درته خبره کوم انشاءالله واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین تسبیحات بیا ووایي سبحان الله
وبحمده سبحان الله العظيم. بیا وی سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الحمد لله حمدا كثيرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. یو زنانه بیمار د هغې دپاره هم دعا وغواړئ او بل یو ملګری دی کریم خان نامه د غالبا هغې هم دعا او درخواست دعا وغواړئ. بل داس بهرحال الله به دا کاغذونو کې چې څه دي تا ته علم دی. الله صحیح شوه. درود شریف وی بیا اللهم صل وسلم علی النبی. زه ستاسې په دعاو باندې د دې خپلو مشرانو په شفقت باندې ما ختم شروع کړی روان دی. د ختم د شپې اعلان موږ نه کوو ځکه پته لګي نه کوم چې پلانکۍ شپه ده هغې له برابر نه شو نو دا پته لګي نه. خو بس دعا به کوو که تاسې رالی هم دعا به کوو او که رانغلی هم دعا به درته کوو. زمونږ پته لګي نه کومه شپه برابرېږي. ختم انشاء الله د دې مشرانو د دې شفقتو د دې سپینګیرو د دې ځوانانو ما پسې کوم خلق ولاړي د خدای په ذات مې د قسمې چې زه په دې جومات کې 2-3 صفه ولاړې کش نه اورم کش. زه ته ډېر خوشحاله یم. ما سره د دې مقتدیانو انتهایي مینه وه. ماله ډاډ راکوي تسلي راکوي. بعضې ملګري په تلاوت کې زه د هغوی د هغه افصیلو نه دا محسوسوم چې دی جاړي هغه جړام زه نیمه شپه کې الله ته پیش کوم چې ربه دا زما دوستان دې په ما خوشحاله کړل. بار ملکونو نه بلا خلق رابطې کوي مولوي صاحب مبارک دیشه 22 سال بعد مسله باندې ما 20 سپارې څه د پاسه وورولې انشاء الله. د الله نه غواړم چې نورې سپارې م وورم. خپل طاقت مې نه دی خپل وس مې نه دی. ترجمه م انشاءالله زمونږه څه کال د یو شم اعلان نه کوم نه د ترجمې د دعا اعلان کوم او نه د ختم د تراو اعلان کوم. ربا ام ستا کلام دی دام ستا کلام دی دام ستا بندگان دی. الله چې دوی شپه کې راځي او تکلیف کوي زه په تکلیف خفه کېږم. الله زمونږ د ختم نه وړاندې الله د دې ټولو دعاګانې قبولې او منظوري کا. یا الله دوی ته په خپل کورونو کې الله د پوره ختمونو ثوابونه ور نصیب کا. کم مسافر ورونه چې موبایلونه کوي هغې له مې هم درخواست دی اے مسافرو ما تا بله ورځ چا موبایل کړی زمونږ یو ورور دی د امریکې نه رابطه کړې وه ویل مولوي صاحب سرسیا درلېږم او دا هلته ما ورته ړومبۍ خبره کړې په منبر باندې ناست یم. ما ویل دا سرسیا تقریبا 1,06,000 روپۍ برابرېدلې. ما ویل دا پیسې د خپل کلي غریبانانو ته ورکه. هر چا باندې خپل حق دی. تاسې ته م ویم چې تاسې وایئ چې مولانا صاحب سرسیا غوښتې نه 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 الله دې ستاسې سرسیا زما سرسیا الله ټول په فقیرانو غریبانو باندې خرج کړي. الله یا الله دا مدرسې ستا دي دا مساجد ستا دي دا به ته جوړې الله مونږ ته. لیکن داسې غریبانان به چې هغوی به چاته سوال نشي کولی. ما عبدالمتین اعلان وکړو سرسیا راوړئ زکات راوړئ خیرات راوړئ هر څه ماته راوړئ. هغه غریبان به وایي چې مولانا صاحب زمونږ خو دغه ارزو او تمنا وه چې موږ له به سرسیا میلاو شي هم تاسې واغسته. موږ ویل موږ له به زکات میلاو شي هم تاسې واغستو. ربا الله دغه سرسیا غریبانانو ته ورسوه الله فقیرانو ته یې ورسوه. الله کریمه خدای زمونږ د مدرسې الله ضرورت تا پوره کړي دي. الله را روان کال ته هم ته پوره که الله. یا الله یا رب یا ارحم الراحمین الله چې چا پیسې راوړي الله خدای د دې مدرسې په تعمیر کې لګولي یا لګئ. الله چا د دې مدرسې تنخواګانې خلاصې کړي یا خلاصئ. یا الله چا دا جماعت جوړ کړی خدای دا د جنت محل راته جوړ کړی الله خدای چې په هر شکل باندې راوړي صدقې الله تی ورته په دواړه جهان بدلی ورکړي. الله خدای ته په دواړه جهان بدلی ور نصیب کړي. الله یا الله را روان کال ته الله د پاکو خلقو پیسې لنګر تقبل ک الله. یا الله د نیکانو خلقو پیسې الله لنګر تقبل ک خدایا. یا الله
د سودخورو پیسې زمونږ مدرسې ته نه محفوظه وساتې. الله د نشو د پوډرو، الله د دې خلقو د پیسو نه جامعه محفوظه وساتې. الله یا الله دا د نیکانو مخلصینو الله په چاندو باندې سر ته ورسوه او په دې چانده کې الله ډومبې زما مال قبول که. الله تاسې ته وایم زه ډېر مالدار یم، الحمدلله ما سره ډېر لوی دولت دی، الحمدلله. یا الله زما دولت قبول که. الله خدای تا ما ته ډېر لوی عزت را کړی. الله خدای تا ما ته ډېر لوی مال را کړی. الله خدای زما زړه مالداره که ربا. بے به کور کې پیسې شپه نه کوي، خو لا زړه سپېره غریب دی، زړه محتاج دی، زړه نفس مکار دی، ما ته چلونه د مال د جمع کولو ښیي. یا الله زما دا مکار نفس الله په مخلص نفس بدل کا. شوق سره امین ووایي یا الله زمونږ زړه خدایا په خپله مینه مالداره کا. یا الله دا څومره خوند کوي چې د چا پیسې دې ولګولې. خدایا دا زما زړه نه غواړي، الله زما زړه م غواړي الله چې دا دارالحدیث الله داسې جوړ کم الله چې مثل نه. الله الله دا په خپل بارگاه کې زمونږ نه قبول که. الله خدایا زما د دې ختم، زما د درود شریف او زما د ذکر، زما نه خو زما د وړو بچیانو لورګانو اخو ماشومي دي الله، د هغوی د وړو وړو شونډو الله هغه درود د دې قوم، د دې د زنانو، د دوی د بچو الله د بخښنې ذریعه وګرځوي. اورونو درخواست درته کوم اول د ستاسې بیماران الله جوړ کړي. یا الله د دوی بیماران جوړ کړي. یا الله د دوی زنانه مردانه مشران کشران بچی الله بیمارونه خروغ کې. الله صحت نصیب کې. الله او زما بچی ته دعا وکړي. زما بچی محمود الحسن هغه پته لګي نه دې ځای کې تکلیف دی ورته او دا مټ په ډاکټرانو باندې وګرځېدو ډېر بېګا زما د مشرانو الله دې دوی خوشحاله کړي او داسې د دې نظر به یې څه مسله به خدای دې زما ټول دوستان خوشحاله کړي. نو هغې ته دعا وکړي الله دې ستاسې د بچو سره روغ صحت نصیب کړي. یا الله ختم روان دی او تقریبا دا 9 سپارې خدا خو ډېر تکلیف کې وویلې، تقریبا 2.5 سپاره ورته پاتې ده ختمېدو ته. نو همدا وایي چې خدای مې دا ختم خلاص کړي. نو دعا وکړي چې الله د اپریشن نه وساتي او خدایا ته ورته د خپلې خولې لارې شفا وګرځئ. الله زه کمزور یم، اسپتالونو کې به در په در ګرځو. الله دا پیسې چې زموږ په اسپتال کې لګې الله په دې دارالحدیث باندې الله زموږ نه ولګوه. او خدای زموږ پیسې الله چې په تاڼو لګې الله په جومات کې ولګوه. الله زموږ پیسې چې په جرګو لګې الله په مدرسې ولګوه، په طالبانې ولګوه. او زما یو ورور دی هغه بیمار دی، هغې د رګنسا مسله ده، هغې ته هم دعا وکړي. د هغوی والد صاحب ته نور په دې حاضره جمع کې څوک بیماران دي دا چې ما ته څومره ناست دي الله د دې ټولو جولۍ د خیر نه ډکې که. خدایه څوک درنه ودونه غواړي صالحه بیبیانې ورکړي، کمې زنانه الله بې واده دي خدای د نیکانو خاوندانو سره ښایسته زندګي نصیب کړي. الله د چا بچي نه صالحه زامن ورکړي. الله څو قرضداران قرضونو نه اخلاص کړي. ای دا مبارکه جمعه ده، بیا به ژوند کې کله د رمضان 3مه جمعه یو موږ به دلته ناست یو دا څه پته لګي. یا الله زمونږ د ټولو کامل ایمان نصیب کا، د دوی او زمونږ حرمین شریفین نصیب کا. الله زما یو خاص مسله ده الله ته د خپلو خزانو نه الله ما ته په اسانه طریقې سره حل کړي. الہ العالمین دا دارالحدیث کې خدای پاکې پیسې قبولې کړي. شوق سره وایي یا الله خدایا چې چاته ونه ویو چې دا شی راوړه، دا خدایا به دې نه مې وساته. یا الله چې یو کس راشي چې مولوي صاحب دا شی به زه راوړم، خدایا داسې خلق راولي. یا الله داسې خلق راولي. یا الله داسې خلق راولي. خدایا ما چاته زما خلو په دې منبر باندې چاندې راغونډولو ته مه کولاوه. خدایا بس دا ستا مدرسه ده، دا دې جوړه کړه، تا جوړه کړه، دا هر څه تا وکړل الله دا هم سر ته ورسوه. او را روان کال ته ګراني ده، دعا وغواړئ چې الله پاک ستاسې او زموږ دا ګراني په ارزانۍ بدله کړي. ډېر خلق به د 900 دیاړۍ نه وړه راوړي، غوړي به راوړي. نو یا الله د دغه دیاړي مارانو د برکته ارزاني راولي. الله خدایه ډېر غریبانان الله په کورونو کې بچو ته چل ول کوي، میاشت کې غوښه نه ګوري. یا الله د دې غریبانانو په حال ورحمېږي. الله خدای د دوی د اختر خوشحالۍ کې تیر کړي. دعا وغواړئ الله چې د چا ضرورت وي خدای د خپلو خزانو نه ور نصیب کړي. غریبانانو ته زکات ورکړي، خیرات ورکړي، صدقه ورکړي. یا الله مال اولاد کې برکت واچوه. او یا الله د دوی په شان دې زموږ مال قبول که. الله
خدای غریبانان خدای زمونږ نه مخه پټوه الله موږ د یو بل په خیر کې استعمال کا او آخر وخت د ځنکدن را روان دی خطرناکه مرحله ده الله زمونږ د ټولو دا کلمه نصیب کړي چې لا اله بیا وایي لا اله لږ مینې اواز راوباسئ لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم